په لاره روانو نو داسې یو بنګلې ولیدله دې ته لږ ورخیږه یو شاهي محل و چې وخوت ورته نو دنده د شاهي محل چې کوم سردار دی ملک دی هغه ناست وی بالوله څه کوې ویسې دا مسافر خانه مې خوښه شوله رو ختم ورته ورته بالوله په صلح خبرې کوه دا مسافر خانه نه ده دا شاهي محل دی اخوا دی خوا وګوره دې ته مسافر خانه وایي دا مسافر خانه نه ده دا شاهي محل دی بالول ورته وایي نه دا مسافر خانه دا د مسافرو د شپې د تیرولو ځای دی هغه ورته وایي بالوله دا شاهي محل دی وی ښه تا نه تپوس کومه دې شاهي محل کې ستا نه مخکې څوک وی زما پلار وی د هغه نه مخکې پکې څوک وی د هغه پلار نو خو وی دې ته مسافر خانه وایي که نه چې نن پکې د یو شپه یو سبا پکې د بل شپه ستا نیکه هغه ترې لاړ پلار دې راغې هغه ترې لاړ ته پرې رالې ته به ترې لاړ شي سبا به دې بچي بس دا ترې مونږ روان یو دا ټایل بل ته پاتې کېږي دا ټولې مسافر خانې دي دې کې یوم زمونږ حقیقي کور نشته دی دا ټولې مسافر خانې دي او دا به رانه پاتې کېږي لږ ژوند هم پکې دی هغه پکې د مسافر په شان تېروه او دویمه خبره یې راته وکړله چې او عابر السبیل یا د مسافر په شان ژوند کوه یا د لارې تلونکې نه دا په لاره چې رواني د ده په شان ژوند په دنیا کې کوه په لاره چې سړی رواني دی اوبه څکي که نه څکي څکي مونږ وایو اوبه څکه ډوډۍ خوري که نه خوري خوري نو ډوډۍ هم خوره اوبه هم څکه کپړې مه اغونده خو د لارې مسافر چې رواني دی که هر څومره ښکلی کلی وویني دی ورته پاتې کېږي نه مړه وایي دا ما ته مخې ته منزل پروت دی پردی کلی دی دا خو لار ده ړه نه کلکوي رواني چا سره پخه مرګتیا نه کوي بس تېرېږي رواني نو او عابر السبیل نبی علیہ السلام راته وی د لارې د تلونکي په شان ژوند تېرول څنګه چې په دې دنیا کې یو سړی په لاره رواني اوبه او چای روټۍ کوي خو مخې ته روان ړه نه کلکوي د چا سره پخه مرګتیا نه کوي نو داسې تم په لاره زه ته آخرت طرف ته روان سفر شروع دی آخرت طرف ته نږدې کېږو دنیا نه لرې کېږو منزل ته روان یو کور ته نږدې شوي سفر روان وی د مسافر د لارې د تلونکي په شان ژوند کول سوري تکینی دمه وکړي ګنټه نیمه سوری حاصل کړي خو بیا پاسي راحت حاصلوه ژوند تېروه خو زړه مه کلکوه څنګه چې د لارې تلونکي زړه نه کلکوي داسې زړه مه کلکوه او مخې ته روان شه تک کوه تک حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نام علی حصیر نبی علیہ السلام اوده شوی په یوه چټایۍ باندې هغه چټایي د کجورو د دې څانګو پاڼو نه جوړه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راپاڅېده نو په وجود کې نښې جوړې شوې وې دغه پاڼو د وجې صحابي ورته وایي د الله حبیبه ته حکم نه کوې ما ته چې یوه نرمه بستره جوړه کړم ستا ښکلی نازبین وجود دی ته ورشه د بادشاهانو تماشې وکړه هغه په کومو بسترو کې وخت تېري کومو نرمو بسترو کې وخت تېري ته وینه که نه څه ژوند تېروي تاسو وینئ نه خپله کومو ګاډو کې سفرې کوي کومو بلډینګانو کې اوسېږي خبر هم نه دي د شپې او د ورځې پته ورته هم نه لګي چې بار غارمه شته که نه بار ګرمي شته که نه خبر هم نه دي د ورځې او د شپې نه دي خبر داسې راحتونو کې ژوند تېروي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي وایي ښکلې بستره دله نه جوړومه نرمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو جواب ورکړ نبی علیہ السلام صحابي ته وایي مالی وللدنیا مونږ پښتو کې وایو زما او د یو بل سره سویمه ده زما او د بل کلي سړی دی زما او سره سویمه ده نو نبی علیہ السلام راته وی چې مالی وللدنیا
زما او د دنیا د یو بل سره سویم زه او دنیا په یو بل څه کوم زما د دنیا سره څه تعلق دی چې ته ماله داسې نرمه بستره جوړه الا کراکبن که زما د دنیا سره تعلق شته نو هغه د سور کس په شان دی چې یو سور په لاره روان یا تګ کوي د هغه چې د لارې سره څه تعلق دقه تعلق زما د دنیا سره زه خو سورې به روان یم آخرت طرف ته روان یم د دنیا سره مې د سور تعلق دی قدر الا کراکبن مگر پشان د سور سورې حاصلومه وبس کومه او د سور پشان روانې مخې ته منزل کوم ما ته مخې ته منزل ما ته مخې ته سفر پروت دی الا کراکبن زما حالت پشان د سور پشان روان یم په لاره وی د دنیا سره مې دقه تعلق دی نور تعلق مې د دنیا سره نشته دی نور تعلق د دنیا سره نه ساتم دقه شان شاگردان راغلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان وی چنده راوړی صحابه کرامو چنده شروع کړله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نیم مال راوړو نیمې کور کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوائی ابو بکر صدیق کور دی سپری خودل کور دی سپری خودی دی وی اللہ دا اللہ رسول می کور پری خودی اس شے می کور ہر سمی روڑل ما دا چندی اعلان ووری اغی بزان لدا اخرت کور آبادو وی دا دنیا دا کور نم تگ